سلام ګران دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم څنګه کولی شو د خپل عکس بیکګراوند چینج کړو او پر ځای یو ښایسته شانداره بیکګراوند ورکړو. د دوستانو د دې لپاره هیڅ فوټوشاپ ته اړتیا نشته. یوازې موږ ته چې کولی شو د خپل موبایل له لارې دغه کار وکړو. راځئ دوستانو په دغه ویډیو کې به مکمله طریقه تاسو ته وښیم. ویډیو تر پای سره وګورئ تر څو مکمله طریقه مو زده شي. دوستانو ټول لومړی به راشو ګوګل ته. ګوګل مې خلاص کړي دوستانو، دلته به سرچ وکړو. په سرچ بار کې به دوستانو ورته ولیکو چې ډیمو بیجي په نامه دوستانو یو ویبسایټ دی. دغه ویبسایټ به دوستانو کلیک پر وکړو او خلاص به کړو. اوس به دوستانو ورته منتظر شو غړئ. دا به دوستانو اوس د شین ډاټ کلیک وکړو. خپل عکس به دوستانو راپورته کړو. چې کوم عکس بیکګراوند کټ کول مو غواړو دوستانو به دغه عکس راپورته کړي. اوس به ورته منتظریږو. اوس دوستانو موږ د عکس بیکګراوند کټ شو. دوستانو دلته دوستانو موږ کولی شو چې هر ډول بیکګراوند مو خوښ وي هغه ورکړو. ډېر زیات شمېر کې بیکګراوندونه دوستانو موږ سره شته. کولی شو چې هر یو مو خوښ وي هغه انتخاب وکړو. دا خوښ وي، که مې دا منظرې خوښ وي، که دا شینګیا والا وي، که د غرونو والا وي، که هر بیکګراوند د ګلانو والا وي، دوستانو تاسو کولی شئ د خپل عکس سره راولئ. دغه هم ښکلی بیکګراوند دی. دغه هم ښه شینګیا والا، دغه هم منظرې، خو دغه بیکګراوند ورکړي. دوستانو اوس د ډبل ډاټ کلیک وکړو، ډاونلوډ به و. په دې سره به دوستانو موږ سره خپل عکس ډاونلوډ شي. نو آیا دوستانو زموږ په څېرې سره مو عکس ښایسته کېږي او که په بیکګراوند سره؟ نظر مو ضرور په کمنټ کې دوستانو راته ولیکئ او د دغه رقم ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په پاتې سپارم. السلام علیکم.